چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د پیدایش دا ورځ منزل جایز وي نو د صحابو بنل منزل او په څومره لوی شان سره بل منزل ته هغه بچا مثال له اوسه پورې نشو پیش کوله خو د صحابو په تاریخ کې څوک یو داسې واقعا نشي پیش کوله چې صحابو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د پیدایش ورځ منزلي او خوشاله نه په دې ورځ باندې مناو کړي د صحابو خو ته اتباع ته وګورګل علي رضی الله تعالی عنہ ځل پیغمبر علیه السلام یو حدیث بیانو شاګردانو ته حدیث بیانو او په یو جمله کې د مسکین شو شاګردانو ته پوښتنه وکړو ول دا خو د خندا زینو نه د خندا خبره وته په دې کې و خندل مسکین شوی هغه ته په جواب کې سوې وای ما چې کله د حدیث د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نو اوریدو نو نبی علیه الصلاۃ والسلام په دې جمله کې مسکین شوی وو نو فعلت ذلك اتباعا لرسول الله دا کار ما د پیغمبر علیه السلام په اتباع کې ځکه چې پیغمبر علیه السلام په دې کې مسکین شوی نو ما د پیغمبر علیه السلام په اتباع کې مسکین شوم اگر چې د خندا زینو دا د مسکا زینو خو ما د پیغمبر په اتباع کې دا کار وکړ او د عبد الله ابن عمر رضی الله عنه کیسه خو تاسو ورېدلی چې هغه ته کله خلکو دا خلکو وی ویل مړ په څه چل شوی دا څه کوي وس شاګرد دی نافع هغه وی زه اکثر په سفر باندې روانو مزه خادمي مو مشاګرد مو وی ځل په اوخه باندې ناست ول ما دی وی ولاره باندې دو چې دا اوخه لګو دروا ولوخه مودره ولا ودر اثر د شخته کو اول به ما دوی جوزا ورځه حیران شوم چې دې څه مطلب ول ما ته تاسو کو چې تاسو دا کار ولې وکړو ول جواب کې راته فرمایل چې وزل زد محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سفر روانم په دې لار باندې او دلته یو ونه و دا غي څنګه راخته شو او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا څنګه نه سرخ کته کو نو اگر کو څنګه نشته دی خو غزه ما ته معلوم وو او د پیغمبر علیه السلام په اتباع کې دا سرخ کته او بل واقعي امام زهبي لیکلی دا چې وزل نافع وی چې په لار او سزا روانو ما او ما ته وی چې دا سورلې لګو دروا ما سورلې ودرول او د کوشو او د شي لګلره لاړه فاصله کې او د تشو امتیاز او د ناست کیفیت جوړ کو کې ناست کې تشو امتیاز کوي او امتیاز ونګلې واپس را پاسې دراغه ول ما ته تاسو کو دا څه چل دی ولله ته ویل چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په سفر کې روانو ما او رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په دقه ځای کې قضای حاجت تشو امتیاز کړي وي نو زه اگر چې مال امتیاز نه وي راغلي خدا کار مې د پیغمبر علیه السلام په اتباع کې اصل تاسو وی چې دغه صحابه چې د پیغمبر علیه السلام د هر اذان ځان قربان کړي د هر اذان عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ یو بار یو د بادشاہ دربار ته تلیو پاک ناش دی روټي خوري او نونې ته پریوته په دسترخوان ور پورته کلوي خوړه نو بل کس ته وایي چې دا څه کې غټ خلکو دربار کې ناش دي غټ خلکو په دسترخوان ناش دي ابو وجدا څنګه خلک دي او ته جواب کې وی اترک سنت نبی لهؤلاء الحمقى دا زما د پیغمبر تعلیمات دي زما د پیغمبر سنت دي دا ما ته خودلې دي نو زه د خپل پیغمبر سنت د دې بیوقوف لپاره پرېدم چې د الله د دنیا لپاره پیدا کړی دي ساروي او حیوانات او ته ویلي دي ادیو د لپاره د خپل پیغمبر سنت د پرېدم په دې ما ته ځان بده ښکاري نو داسې مجنونان او داسې عاشقان د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او دغه سنتو داسې انسان بسنګ یو عمل پرې دي چې هغه جایز او دې پرې دي او باقي ثواب او غیر پرې دي ندی وجنا حافظ ابن کثیر رحمه الله یو نخلی کلی دا چې د اهل سنت والجماعت نخصدا وې د اهل سنت والجماعت نخدا دا چې دوی به هر کار کوي چې هغه صحابه کړي دي او د هر کار نه بزان ساتي چې صحابه نه دی کړي ځکه چې لانهم لم يتركوا خصله من خصال الخير الا وقد بادروا اليها صحابه د خیر کار نه دی پرې چې هغه د هر چا نه مخ کې ورسېدلی نه دي یعنی هر د خیر کار ته ځان مخ کې ورسولې څوک ته مخ کې شوی نه دی وره او لانه لو كان خيرا لسبقونا اليه کدا کار جایز وي نو صحابه به زمنګ نه مخ کې رسېدلی وي خدا کار چې جایز نه دی ځکه وته نه رسېدلی کړه ربعي ابن عامر رضی الله تعالی عنہ پیغمبر علیہ السلام صحابي دی او رسول الله د وفات نه پس بس هغه توتلی دي چې په کوم مخه تلی بس هغه طرف ته چې الله پیغمبر خلال د امانت مونږ ته پرې خو د دنیا دی ګټونو تر رسول غواړي ربعي ابن عامر رضی الله تعالی عنہ دی افریقي طرف ته مخ کړه او انت جهاد لاړ او کله چې د افریقي د سمندر د ساحل ته ورسېد
مخ سادهګان خلکو دنیا کې خدوم راګرځېدلی نه وکړه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د صحابي چې کله د سمندر ته وکتل نو خیال یې دا راغی چې د ازمکه اخوا ختمه شوه نور اخوا ازمکه نشته دی د اس د وږي داسې راښکل او د اس د خپې راپورته کړی او اواز یې وکړو چې اللهم لولا هذا البحر لمضیت مجاهدا فی سبیلک الله که د دریاب نه وی او د ازمکه ختمه شوې نه وی نو ما به نور مخکې تللی وی خو چونکې وچه ختمه شوه او دریاب شروع شو نو په دې ځای باندې ودرېږي داسې خلکو او بیا دغه خلکو په دور کې ته ثبوت نشي پیش کولای او عمل کې وې چې د سنت طریقه ده په دې کې ثواب دی دغه پتنګان نو به عمل پاتې شوی او زه به کوم زه به چر دا صحابو نه کړه او زه چونګې دغه نه ډیرو خیاره مخه پويګم په دین باندې دا غلطه خبره ده نو دویم دلیل دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابو د عمل نه کړي لہذا منګي محمد ابراهیم محمدی